بیا هم له تاسو سره یو په دې هیله یم چې ملتیا راسره وکړئ. وخت کم لرو خو موضوع ډېره مهمه ده او د افغانستان د وګړو لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره. نن راسره غوښتل مو چې پر کرکټ باندې بحث او خبرې وکړو، د کرکټ پر راتلونکو لوبو باندې او پر تېرو لوبو باندې چې البته ډېر څو لوبې وبایللې، د افغانستان خلک ډېر قهرېدلي ول. نن راسره تکړه کمنټر چې ډېر مینوال لري، ښایسته غږ لري او همداراز د کمنټري برخه کې ځانګړی نوم لري. ابراهیم مومند راسره میلمه دی او دوی سره به بحث او خبرې کوو. مومند صاحب ستړي مه شئ. ډېره ست مننه، خوشحاله اوسئ. سهار مو بخیر. بسیار خوش آمدید مومند صاحب. میشه از سال گذشته تان، از تمرینات از تیم کرکت تان بر ما بگین؟ ډېره زیاته مننه. کال خو که څه هم ښه نه و، خو د افغانستان د کرکټ لوبغاړو هغه کال ډېر ښه پای ته ورساوه او ښه زیر افغانستان ته ورکړل. نو افغانستان نړیوال جام ته لاره پیدا کړه او د ټول افغان ولس دپاره، کرکټ بورډ دپاره، د لوبغاړو دپاره، د دغو کورنیو دپاره، مینوالو دپاره یو غټ زیری و. او زه ستاسو تلویزیون له لارې ټولو مینوالو ته او افغان ولس ته دې مبارکي وایم. ډېره مننه مومند صاحب. تر ډېره پورې ویل کېږي چې دا د چانسونو لوبه وه. کرکټ بورډ لوبه ونه کړله په هغه اندازه باندې چې باید شوې وای. علت یې څه ګڼئ؟ ځکه خلک ډېر قهرېدلي وله چې لوبه څو لوبې سر په سر وبایللې. علت تاسو په څه کې؟ څو علتونه ما مشخص کړي دي. او هغه دا و چې موږ په دغه مهم ټورنمنټ کې په پیل کې خپل کپتان له لاسه ورکړ. هغه کپتان چې د ډېر وخت راهیسې له ملي لوبډلې سره و، د هغې په خصوصیاتو باندې د کوم ځای کې لوبغاړي راښکته کړي، یو مورال توګه باندې که څه هم په خپله د اصغرستانیزي کارکردګي 0 سره ضرب و، انډر 0 د 0 نه ښکته وه، خو د یو کپتان په توګه باندې چې یو د پلار حیثیت لري، یو لیډر حیثیت لري، نو هغه په مهم وخت کې له لاسه ورکړه او بیخي افغان لوبډله وپاشل شوه په هغې وخت کې چې راشد که څه هم د دنیا بهترینه لوبغاړی دی، خو یو څه چې راشد مشکل سره مخ کړه هغه دا و چې راشد د یو یا 2 کلونو راهیسې د افغانستان د ملي لوبډلې د بریاو 80 سلنه بوج په غاړه لاره. کاشکې په ملي ټیم کې موږ داسې لوبغاړي لرلی چې هغه سره دغه مسؤلیتونه او دغه کوم بوج چې د بریاو دپاره موږ په غاړه باندې دغه اوس تقسیم کړی وی. دغسې لوبغاړي موږ په ملي لوبډله کې ډېر کم لرو. له همدې وجې نه د راشد خان زدران راشد ارمان کارکردګي هم متاثره شوه او زیانمنه شوه. که نه زیاتره خلک راشد ملامته کوي، راشد په هغې کې ملامته نه دی، خو مشکل دا و چې موږ په لوبډله کې میچ وینران چې کوم دي هغه ډېر کم لرو او زیاتره بوج د راشد په غاړه باندې و. بل دا چې زموږ د ټیم چې کله اعلان شو نو هغه وخت ګټه هم و او تاوان هم و. ګټه دا و چې زیمبابوې کې د زیمبابوې سره چې کله موږ په شارجه کې لوبې دا ټیم هلته اعلان شو، نو هغې سیالیو کې زموږ زیاتره لوبغاړي ښه ونه ځلېدل په خاص توګه په بیټنګ برخه کې. نو هغې کې یو چانس لوبغاړو ته دا و چې که ته چلېږي او که نه چلېږي نو بیخي ارام اوسه، ریلیکس اوسه، زیمبابوې له روانې کولیفایر کې به لوبېږي. نو دا د لوبغاړو باید د دې نه انګېزه اخیستی وی، جرأت یې پیدا کړی وی، ډېر ښه شوی وی چې یاره زه ډراپ کېږم نه، باید خپله لوبه وکړم. او یو تاوان یې دا وکړه چې په هغې سیالیو کې چې په شارجه کې وشوې د کولیفایر نه مخکې افغان لوبغاړي یو شمېر یې ښه نه ځلېدل، خو د ښه نه ځلېدو سره سره بیا هم دوی د تکړه تکړه لوبغاړو ځای ونیوه او زیمبابوې ته ولېږل شو چې تاسو ګورئ چې موږ دواړه اوپنران اوس په بینچ باندې ناست دي او زموږ اوپننګ د موږ لپاره ګلبدین کړي. نو دا هغه د مایوسۍ او د هغه بې پلانۍ هغه انتها ده چې موږ په هغسې مهم ټورنمنټ کې موږ هغه و چې سړی اوبه واخلي نو هزک ته ملاسه شي. نو موږ هغه کار وکړ. یقینا چې په د خپلو بریاو ترڅنګ چې موږ 3 ماتې او لومړی وخوړې او 4 لوبې موږ ګټلې، دا هم تاثیر لرو چې افغانستان همیش چې ګزار شي بیرته ډېر زر اوچتېږي او د لوب مینوالو چې کوم دغه احساساتو دا هم په لوبغاړو باندې تاسو د اصغرستانیزي د خبرو نه قیاس کولی شئ چې هغه په پریزنټیشن سرمني کې هغه څومره هغه خپل زړه بډاسې وایسته چې یعنې تاسو د ټیم پسې خبرې مو کوئ. نو دو مقصد دا چې دا کمنټس او تبصرې او د مینوالو هغه غصې دوی نه زیاتره کسان وایي چې دویمه لوبه وګټله، هغه هم علت هم همدا و چې د تبصرې زیاتې وي په دې خاطر باندې چې په البته کرکټ بورډ کې د واسطو له لارې هم ځینې کسان تللي دي هلته. واقعیت دا مشکل په افغانستان کرکټ ټیم او په منیجمنټ کې همدا دی چې دوی زیاتره د مینوالو او د فیسبوک نظریاتو احساساتو ته ډېر زیات توجه ورکوي. دوی باید خپل پلان ولري او که دوی په خپل پلان باندې لاړ شي نو بیا به هېڅ قسم د اعتراض او د انتقاد او د مینوالو د اغېز لاندې نه راځي. بدبختي ده چې زموږ همیش په سلیکشن کې په لوبډله په لوبولو کې ولسکسي لوبډله چې لوبېږي
نو کله چې په فیسبوک کې یو تبصره وشي همغه بیا زیاتره وخت دا موږ کتلي دي را چې روانې عملي لوبې شوي څنګه ارزوئ مومند صاحب را روانې لوبې موږ یعنې مهمه دي د افغانستان لپاره لکه مخکې لوبې وي کوي که نه موږ په جون کې په بنګلادیش سره لوبه کوو بیا ټیسټ لوبه لرو په دغه ټیم باندې زما باور نشته دومره چې موږ ډېر زیات زړورو پرېکړې باید وکړو داسې پرېکړې باید کرکټ بورډ وکړي چې هغه د ملت په خیر باندې وي اوسني ټیم کې خاص کر په بیټینګ کې زه دا استعداد نه ګورم چې هغه د بنګلادیش سره څنګه په کار ده یا په ځانګړې توګه د هندوستان سره چې موږ لومړی ټیسټ د جون په 14 نیټه کوو هغه کې دغه ټیم ښه وځلیږي نو په کار چې زړورې پرېکړې وکړو او اوس موږ داسې څه نه لرو چې موږ له لاسه ورکړو ورلډ کپ زموږ هدف و نړیوال جام ته موږ لاره پیدا کړې ده بنګلادیش سره خدای مکړه که موږ لوبه ومبیلو خو باید ځوانانو ته چانس ورکړو به هندوستان سره موږ لوبه ومبیلو مشکل موږ ته نشته خو باید ځوانانو ته موږ چانس ورکړو په دغه ټیم کې اوسني کرکټ سره زیاتره لوبغاړي اوسني کرکټ مدرن کرکټ سره دوی بلد نه دي ډېره مننه مومند صاحب خوشحاله اوسئ صحبت‌های ما خیلی زیاد است اما متاسفانه که وقت برنامه اجازه نمیده که ما بحث بیشتر داشته خوشحاله اوسئ که وخت مو درلود د تخنیکي همکارانو که څه هم وخت نه لرو وخت نه تېره شوله د تخنیکي همکارانو نه هیله کوو خیر دی زموږ خواهش ومنئ د کرکټ وروستۍ لوبې څو دقیقې هغه خوشحالیانې دي دغه وګورئ د دې په لیدو سره موږ ته اجازه راکړئ تر بیا ښه وختونه الله مو مل And that's it. And quite appropriately, Captain Marvel, Ashkar Stanikzai, hits the winning runs. This is the stuff of fairy tales. Who would have thought, after winning one game in the initial phase, Afghanistan will play in their second World Cup in 2019 in England and Wales.